د بریالیو تجارتي شراکتونو راز په څه کې دی؟ که چېرې تاسو په ذهن کې یوه مفکوره لرئ، غواړئ یو بزنس پیل کړئ او غواړئ له یوه چا سره شریک شئ، یا بزنس لرئ غواړئ شریک پیدا کړئ، دغه ویډیو د تاسو لپاره ده. تاسو به ډېر داسې بزنسونه لیدلي وي چې د شراکت له امله هغوی پرمختګ کړی وي، هغوی غوړېدلي وي، او ډېر داسې بزنسونه مو لیدلي وي ممکن چې شراکت د دې لامل شوی وي چې هغه بزنس له منځه تللی وي، هغه بزنس سقوط شوی وي. په بزنس او تجارت کې شراکت تر ډېره حده پورې په همکارۍ، اعتماد او په ګډو اړیکو رامنځته کېږي. که چېرې تاسو دغه ټکو ته پاملرنه ونه کړئ چې په دغه ویډیو کې یادوم، ممکن تاسو شراکت هم له ماتې سره مخامخ شي. لومړني ټکي ته چې تاسو باید په شراکت کې ډېره پاملرنه وکړئ هغه دا ده چې تاسو مقابل لوری څومره پیژنئ، باید هغه تاسو ډېر وپیژنئ. که چېرې تاسو له داسې یوه کس سره شراکت وکړئ چې هغه بدمعامله وي، هغه داسې یو کس وي چې له هر چا سره بد حسابوي، نو سبا به ورځ به له تاسو سره هم همداسې چلند کوي. یعنې تاسو لومړی مقابل طرف وپیژنئ چې هغه څرنګه یو کس دی. تاسو په بزنس کې، تاسو په شراکت کې هغه تکمیلوي او که نه مو تکمیلوي، پوره کوي مو که نه مو پوره کوي، که هغه د مهارت د نګاه نه وي، که هغه د پیسو د زاویې څخه وي، یا له یو بل لوري څخه. دویم ټکي ته چې تاسو باید ډېره پاملرنه وکړئ هغه دا ده چې تاسو باید ګډې اړیکې رامنځته کړئ. تاسو باید خپلې غوښتنې مقابل طرف ته ووایئ چې تاسو څه غواړئ، تاسو کوم کارونه باید وکړئ، هغه څخه تاسو کوم انتظارات لرئ. تاسو باید منظمې جلسې ولرئ تر څو تاسو یوه ګډ ټکي ته ورسېږئ. درېیم ټکي ته چې تاسو باید ډېره پاملرنه وکړئ هغه دا ده چې تاسو هغه مسؤلیتونه او نقشونه چې دي هغه باید تاسو معین او مشخص کړئ چې ته باید کوم کارونه ترسره کړې او شریک دې باید هغه کوم کارونه ترسره کړي، تر څو بیا په شراکت کې هغه کارونه داسې نه شي چې پاتې وي. یعنې تاسو باید مشخص کړئ چې زما کارونه دا دي او د تا کارونه دا دي، او دغه کارونه چې تاسو یو له بل سره ویشئ باید تاسو د وړتیاوو په اساس وي، تاسو د مهارتونو او پوهې په اساس باید وویشل شي. داسې ونه ویشل شي چې دا کار زه ترسره کوم ځکه دا مې خوښېږي، نه، هغه کار باید ته ترسره کړې چې په ښه بڼه یې ترسره کولی شي په شراکت کې. څلورم ټکي ته چې تاسو باید ډېره پاملرنه وکړئ هغه اعتماد دی. تاسو باید په صادقانه توګه یو له بل سره مخ ته لاړ شئ او یو پر بل باندې باید باور او اعتماد ولرئ. تاسو باید یو د بل د ګټو لپاره کار وکړئ. که چېرې تاسو د هغې لپاره ښه نیت ونه لرئ، په هغه باندې باور او اعتماد ونه لرئ، نو دا شراکت له منځه ځي. پنځم ټکي ته چې تاسو باید ډېره پاملرنه وکړئ هغه دا ده چې تاسو باید یو توافق لیک رامنځته کړئ. تاسو باید بعضې مادې ولیکئ چې هغه مادې تاسو د کار بنسټ تشکیل کړي، تاسو د کار بنسټ جوړ شي. تاسو د هغې په اساس کله چې تاسو ستونزې سره مخامخ کېږئ هغه توافق لیک ته تاسو وګورئ، د هغې مطابق تاسو هغه ستونزې حل کړئ. غیر له توافق لیک څخه چې هغه هم په لیکنې بڼه وي، په رسمي بڼه وي، تاسو شراکت هېڅکله مه پیلوئ. شپږم ټکي ته چې تاسو باید ډېره پاملرنه وکړئ هغه دا ده چې تاسو باید انعطاف منونکي وئ. انعطاف منونکي داسې چې تاسو کله چې د کومو ستونزو سره مخامخ کېږئ تاسو باید هغه ستونزې په ګډه حل کړئ او مختلفې حل لارې د هغې لپاره پیدا کړئ، او هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه باید د مقابل طرف هغه باندې خبر وي او مقابل لوری باید په شراکت کې په حل لاره کې برخه ولري. همدارنګه هغه ګټه چې تاسو ترلاسه کوئ هغه باید په منصفانه توګه تاسو وویشئ. داسې مه کوئ چې ټول زما. که چېرې تاسو دا فکر ولرئ په شراکت کې په کاروبار کې چې عموما په همدې شکل سره بزنس له منځه ځي، یعنې په لومړي سر کې ګټه کمه وي او تاسو قناعت کوئ چې مثلا 50 سلنه زما 50 سلنه د هغه طرف، کله چې پیسې ډېرې شي بیا وایئ چې 50 سلنه زه هغې ته ولې ورکړم، نو تاسو باید هغه ګټه وویشئ. په خپل منځونو کې باید منصفانه وي. که چېرې تاسو دغه منصفانه ونه ویشئ هغه مقابل بیا ناهیله کېږي. اتم ټکي ته چې تاسو باید ډېره پاملرنه وکړئ هغه دا ده چې د ستونزو او تعارضونو مدیریت دی. په شراکت کې عموما ستونزې رامنځته کېږي، اختلاف د نظر رامنځته کېږي، تاسو باید هغه مدیریت کړئ او د هغې لپاره تاسو باید حل لاره وټاکئ. د دې لپاره چې تاسو باید ستونزې په فکر کې ونیسئ، حل لارې په فکر کې ونیسئ، حل لارې ورته پیدا کړئ. شراکتونه عموما ستونزه پیدا کوي، خو تاسو باید حل لارې پیدا کړئ او د هغه حل لارې مطابق تاسو خپل شراکت ته پرمختګ ورکړئ. نهم ټکي ته چې تاسو باید ډېره پاملرنه وکړئ هغه دا ده چې تاسو باید تعهد ولرئ چې تاسو باید په ګډه پرمختګ وکړئ. تاسو باید په ګډه خپلې پوهې ته پرمختګ ورکړئ، خپل مهارتونه لوړ کړئ. داسې نه شي کېدلی چې یو طرف خپله پوهه لوړوي، خپل مهارتونه لوړوي او مقابل طرف د په خپل ځان کې بدلون رامنځته کوي. کله چې تاسو یو طرف ډېر پرمختګ وکړي، یو طرف مهارتونه ډېر ولري، بیا مقابل طرف څخه هم هماغه غوښتنه لري. تاسو باید په ګډه دا تعهد ولرئ چې په دغه مسیر کې زه باید پرمختګ وکړم ځکه مقابل لوری هم پرمختګ کوي، مقابل شریک مې هم پرمختګ کوي. لسم ټکي ته چې تاسو باید ډېره پاملرنه وکړئ هغه په مالي برخه کې دی. هغه یعنې هغه مالي ګزارشونه چې تاسو جوړوئ، هغه مالیاتو حسابونه چې کوم دي، د حسابدارۍ کوم ریپورټونه چې کوم دي، هغه باید تاسو ډېر دقیق وي، ډېر شفافیت باید ولري. که چېرته په هغه کې کومه ستونزه وي، په هغه کې ګډوډۍ وي، په هغه کې ګټه او لګښتونه تفاوت سره ولري، نو دا هغه ده چې دلته تاسو ستونزې پیلېږي. تاسو راته ووایئ چې شراکتونه عموما په نورو کومو شیانو له منځه ځي او کوم کارونه موږ باید وکړو چې یو ښه شریک، یو ښه شراکت د ځان لپاره ولرو. تر بل ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.